نن بیا هم په یو بله مهمه یو بله جدي او زموږ په ټولنه کې ډیره اروایي ګډوډۍ بحث لرو. بلې دوستان، په بایپولر خبرې کوو یا معمولا په دو قطبي ګډوډۍ نومول شوې ده. بایپولر هغه اروایي ګډوډۍ ده چې په هغې کې هم تاسو ډیر مستیږئ او هم تاسو ډیر جدي په ژور خفګان اخته کیږئ. ارواپوهان دا یوه ګډوډي ګڼي او په دې ګډوډۍ کې فرد په شدید ډول په خلق کې په شدید ډول په خلق کې بدلون راځي. یوه کمه موده ډیر مست او بیا یوه کمه موده ډیر عمیق په خفګان کې پریوځي. او موږ دې ته که زه فکر کوم چې که موږ دا کلمه یا بایپولر په پښتو ژباړو نو تر ټولو ښه ژباړه زه فکر کوم چې مست ژور خفګان ده. بایپولر یا مست ژور خفګان، یعنی هم تاسو په دې ناروغۍ کې مستیږئ هم ژور خفګان اخته کیږئ. موږ پخوا د ژور خفګان په اړه معلومات درلود، موږ پخوا د مانیا په اړوند معلومات درلوده. په مانیا کې موږ یوازې مستیدو، په ژور خفګان کې موږ یوازې خفه کیدو. اما بایپولر هغه ګډوډي ده چې هم پکې مستیږئ او هم پکې په ژور خفګان اخته کیږئ. ښه، ارواپوهان وخت نه وخت په دې اړوند څېړنې کوي، تحقیقات کوي او ثابته شوې ده چې پیل یې له ځوانۍ ده او هغه خلک چې په ژور خفګان اخته کیږي معمولا بایپولر پیدا کوي. دا هم ثابته شوې ده چې له هرو 1000 تنو نه په هرو 100 تنو کې یو کس په بایپولر اخته کیږي. یعنی که 100 کسه په سیمه کې اوسي، که 100 کسان په ولسوالۍ کې اوسي، که 100 کسان په غټه کورنۍ کې اوسي یا 100 کسان په دفتر کې کار کوي، نو کېدای شي یو پکې بایپولر وي. او ویل کېږي چې تر 40 کلنۍ پورته یا په هغو وګړو کې چې عمرونه 40 کلنۍ ته رسیږي معمولا له هغې پورته په بایپولر نه لیدل کېږي. یعنی ډیره له تنکۍ او ځوانۍ نه شروع تر 40 کلنۍ پورې موده ده. په دغو وګړو کې چې په دغه عمر کې دي ډیر لیدل کېږي. تاسو ته کېدای شي پوښتنه پیدا شي چې موږ څنګه پوه شو چې ګڼې زموږ کوم عزیز یا زموږ کوم همکار یا زموږ د کورنۍ کوم غړی په بایپولر اخته ده او که نه. لومړنۍ نښې دا ده دوستانو چې ډیر بېقراره وي، البته که په مستۍ حالت کې. دویم ډیر پر انرژي، ډیره زیاته انرژي لري. دریم ډیر د لویۍ احساس کوي، ډیرې زیاتې خبرې کوي، خپرې خبرې کوي، بې ربطه خبرې کوي، بې مورده خبرې کوي، ډیر زیات ویښ پاتې کېږي او لګښت او خرچه هم ډیره کوي. یعنی په یو ډول لاس ډیر خلاصي، یو ډول مالی بې بندوباري لري او ډیر خپل مصارف ته ډیر پام نه کوي. اما که په ژور خفګان کې بیا راوړو نو بیا خفګان لري دا کس، خوب یې معمولا مشکل پیدا کوي، ګوښه‌توب پیدا کوي او ډیر غمجني، یعنی په اصطلاح سوګواري، غمجني، اندېښمني. کېدای شي دا هم تاسو ته پوښتنه پیدا شوي دوستانو چې ولې ځینې خلک په بایپولر یا مست ژور خفګان اخته کېږي. تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې د دې ناروغۍ اصلي علت او اصلي دلیل څه ده، خو هماغه ډول مې څه وړاندې اشاره وکړله چې د ژور خفګان علت، د ژور خفګان نښه او ورته نور مسایل معمولا په دې ناروغۍ کې ښکیل ګڼي. ژنیتیک ویل کېږي چې یو علت د دې ناروغۍ، ارث یعنی عصبي ستونزې او عصبي ګډوډۍ، ناروغۍ او ناراحتۍ د بایپولر لامل ګرځي. ویل کېږي چې په ځینو خلکو کې نشهیي توکي یا له نشهیي توکو استفاده هم د دې ګډوډۍ لامل ګرځي. خپلوان یا نور خپلوان که بایپولر ولري یا په بایپولر اخته یي، کېدای شي موږ هم په یو ډول هغه په ساري ډول تیر واخلو، یعنی کسب یې کړو تیر. دا هم یو علت ده. سټرسونه، خواله رسنۍ، له ټکنالوژۍ نه ډېر استفاده او ټولنیز فشارونه، ذهني فشارونه هم د بایپولر په پیدا کېدو کې یو لامل ګرځېدلی او یو لامل بلل شوی ده. د خپلوانو مرګ یا د خپلوانو مسافري، کډوالي او ورته نور مسایل هم یو لامل ګرځېدلی ده. ترخې تجربې او چاپېریال
دا هغه څه دي چې موږ دلته په افغانستان کې په خپلو اروایي ناروغانو کې دا مسله لیدلې. یعنی هغه اروایي ناروغان چې موږ کار ورسره کوو، موږ یې درملنه مخته بوتله، نو موږ د دوی په وجود کې د دوی په ستونزو کې ډېر دغه لاملونه چې ما تاسو سره یاد کړل په دې برخه کې نقش درلود. کیدای سي تاسو ته دا هم پوښتنه پیدا سوي چې که احیانا یو څوک بایپولر ولري، په کومه لرې پرته سیمه کې د افغانستان ژوند کوي، اروپاهانو سره نه ده مخ سوی، اروپاهانو ته ورتلی هم نسي، لرې ده ترې، امکانات یې نه لري، بېوزله ده، غریب ده، دا دغه ده، دوی څه وکړي او که احیانا دا څه پایله به ولري. اول خو باید یادونه وکړم چې هره اروایي ګډوډي چې هر څومره ستاسو عمر لویږي دا هم در سره لویږي، او هر اروایي ګډوډي چې هر څومره غفلت یې په اړوند کېږي په همغه اندازه ناروغي هم لوړېږي، غټېږي، ډېرېږي، شدت مومي. او په خوا کې تاسو ته ځینې نورې ستونزې پیدا کوي. یو څو مراجعین چې د اقل زموږ وه، هغه هغوی له بده مرغه د ډېرو امتیازو کولو یا ډېر تشناب ته تللو ستونزه پیدا کړې وه، چې موږ کله چې په دوی څېړنه وکړله او تر څېړنې مو لاندې مو راوستل، نښه یې بایپولر وه، یعنې دوی په بایپولر اخته وو. چاغښت هم یوه ستونزه ده کیدای دوی ته پیدا سي. کله کله اسهالات پیدا کېدل هم یوه ستونزه ده چې نور جسمي عوارض نه لري. تهوع یا د زړه بدي یا د استفراق پیدا کېدل هم یوه مورد ده. معمولا په بایپولر کسانو کې د هډوکو ستونزه پیدا کېږي، هډوکي معمولا کمزوري کېږي، څېړنې داسې وایي. ډېر خو یې حتی ژبه هم بندېږي، لکنت هم پیدا کوي. موږ چې تر کومه ځای پورې چې کار ورسره کړی، یو ډول لړزه پیدا کوي، دید یې کمیږي، دید یې کمیږي او ورته نور مسایل کیدای پیدا کړي. نو که احیانا موږ غواړو چې بایپولر، که موږ احیانا بایپولر لرو او غواړو چې له منځه یوسو، موږ د دې کار لپاره پوره او پاخه دلایل لرو، ځکه چې بایپولر کولی شي زموږ په ژوند کې، زموږ په چارو کې موږ ته ځینې ستونزې او ربړې پیدا کړي، او په دې خاطر باید موږ له منځه یوسو او مخنیوی وکړو. ښه، اوس که دا پوښتنه پیدا کېږي چې ښه څنګه مخنیوی وکړو، په دې اړوند هم ځینې مسایل او ځینې چارې شته. زه فکر کوم چې تاسو په نظر کې ونیسئ، کومک ترسره کولی شي. اول خو باید یادونه وکړم چې له نیکه مرغه د مارچ هر کال د مارچ 13مه نیټه د نړیوال سازمان لخوا د بایپولر نړیواله ورځ ده، او هر کال تجلیلیږي او د دې په اړه معلومات خپرېږي، څېړنې پرې کېږي، او خاصې بودیجې په نړیواله کچه او ملي کچو دې ته ځانګړې کېږي، او دا مرض، دا ناروغي او دا ګډوډي د دولتونو په وسیله او د نړۍ په وسیله مهمه ګڼل کېږي. نو دا یوه ډېره ښه لاره ده د مخنیوي چې زه فکر کوم چې موږ باید امیدوار اوسو، او دا یوه ښه چاره ده. دویم مورد هم د زر درملنې مسله ده. زه په دې باور یم چې د بایپولر په برید باید موږ ډېر زر درملنه وکړو، او هر څومره چې زر اقدام وکړو په همغه اندازه او په همغه کچه موږ سره کومک وشي. دریم یې پوهاوی ده. هر څومره زیات چې موږ په ټولنه کې د دې په اړوند پوهاوی پیدا کړو، پوهاوی ورکړو خلکو ته، عامه پوهاوی ډېر کړو د دغو ستونزو په پیدا کېدو کې، او په زر تر زره درملنه کې موږ سره کومک کولی شي. ښه، اوس نو کېدای شي تاسو ته دا پوښتنه هم پیدا شوي چې استاد که احیانا موږ پرې اخته یو او یا زموږ کوم عزیز پرې اخته یي، څه وکړو؟ د درملنې او د حل په برید باید زه ځینې مسایل اشاره وکړم. اول مورد هماغه ډول چې ما په پخوانیو خپرونو کې هم دې ته اشاره کړې ده. موږ معمولا کله چې بایپولر راځي، ژور خپګان والا راځي، مانیا راځي، هر مراجع چې زموږ اروایي ګډوډي لري موږ ته مراجعه کوي، موږ هغه مشاهده کوو، له هغه نه ټیسټ اخلو، هغه سره خبرې کوو، دوسیه ورته جوړوو، ټول حال یې اخلو، او د ټیسټ په برید یې هغوی ته د هغوی د ګډوډۍ درجه معلوموو، د درجې په اساس هغوی ته طرحه جوړوو، د طرحه په اساس یې په هغوی درملنه پیلوو. کله مو چې درملنه پرې پیل کړله، د دوی تعهد او د دوی متواتر راتګ مهمه ده په دې برخه کې، او موږ یې درملنه مخته بیایو. موږ له اروایي درملنې نه د ستونزې په وخت کې څه وکړي، کس ځان سره په عمومي ډول څه وکړي، څه ډول پلان جوړ کړي ځان ته، څه ډول د خپل ځان منظم کړي، څه ډول د خپل ژوند او خپلو شاوخوا خلکو سره جوړجاړی وکړي، څه ډول خپل ذهني او
ذهني کړنې او ذهني چارې تنظیم کی او برنامه کی او په خپل وخت برخورد ورسره وکړي او څنګه د خپل کړه وړه او خپل چارې کنټرول کړي. په دې برخه کې عمومي بحثونه او مسایل شته چې موږ معمولا له بایپولر کسانو سره کار ورسره کوو. او دوستانو که احیانا تاسو د نښو په اړوند د عواملو په اړوند یا د درملنې په اړوند یا د کومې بلې اروایي ګډوډۍ په اړوند بحث درلوده، پوښتنه مو درلودله، خبره مو درلودله، له موږ سره ضرور په کامنټ کې شریکه کړئ. موږ به یې په راتلونکو خپرونو کې په نظر کې ونیسو او تاسو ته به یې په اړوند نورې خپرونې هم چمتو او تیارې کړو. بارډرلاین څه ده؟ اروپایان په دې باور دي چې بارډرلاین یوه اروایي ګډوډي ده او په دې ګډوډۍ کې فرد په اړیکو، عواطفو، ځان وژونکو کړنو، پوچۍ یا پوچو افکارو، شکونو او ورته نور مسایلو اخته کیږي. یا په ټوله کې اجازه راکړئ دا هغه اجازه راکړئ دا ووایم دوستانو چې دا هغه ګډوډي ده چې په دې ګډوډۍ کې فرد داسې احساس کوي چې زه تنها پاتې کېږم، زه څوک نه لرم، زه یوازې یم، زه به څه کوم. او په دې ګډوډۍ کې فرد معمولا ډیر نارامه، ډیر ناراحت او ډیر وارخطایي او وخت نا وخت ډیرې خبرې کوي، کله کله مانیک حالتونه ورته پیدا کیږي او له نورو ګډوډیو سره هم معمولا ارواپوهان شک پرې کوي چې دا به کیدای شي هغه ګډوډي به دا به هغه به ښه. په دې اړوند په نړۍ کې بېلابېلې څېړنې او تحقیقات شوي دي دوستانو. داسې ویل کېږي چې په هرو 100 کسانو کې 2 کسه بارډرلاین لري او پکې لیدل شوې ده. ښځې 2 برابرې دي نظر نارینه‌وو ته او د DSM په اساس 1 په 100 کې د نړۍ خلک بارډرلاین لري چې البته دغه بارډرلاین اوس د DSM په اساس له 1 په 100 کې تر 15 په 100 کې تر پورته شوی ده. یعنی نن سبا په نړۍ کې ګڼ شمېر وګړي خلک، ښځې، نارینه په بارډرلاین اخته شوي دي او له بده مرغه ورسره ځورېږي او ترې ناراحته دي. ښه، کیدای شي تاسو ته پوښتنه پیدا شي چې موږ څنګه پوه شو چې موږ بارډرلاین لرو که نه؟ آیا موږ هم کیدای شي دا ستونزه ولرو که نه؟ ښه، اولنی مورد خو دا ده چې په بارډرلاین کې هماغه ډول چې په تعریف کې مې اشاره وکړله، خلک ډېر زیات پوچ افکار پیدا کوي، یعنی پوچېږي، بېمانا کېږي، ژوند ورته بېمانا کېږي. دغه خلک معمولا ډېر نشهیي توکو، شرابو، چرسو، ډېرو زیاتو آرایشي کارونو او ډېرو ملګرتیاو ورته نور مسایلو ته پناه وړي. یوازیتوب او له یوازې پاتې کېدو نه ویره هم د دوی یوه نښه ده. ښه، کیدای شي ځینې خلک چې دا اوس بیرونګرا شخصیت لري هغه وایي چې ښه موږ هم کیدای شي دا ستونزه ولرو. البته ځینې خصوصیتونه شخصیتي داسې دي چې موږ هغه خصوصیتونه لرو خو د ژوند په نورو چارو کې موږ ته ستونزه نه ده پېښه کړې. اما بارډرلاین له بده مرغه د ژوند په چارو کې یا وایم چې ورځنی ژوند ننګوي او کله چې وننګوي بیا موږ وایو چې نه دا نو ذاتي سالم حرکت نه ده او موږ کولی شو ورته ووایو چې دا نور ناروغي ده او ګډوډي ده. معمولا پښیمانه کېږي، ډېر له هر کار نه پښیمانه کېږي، ډېر شتاب کوي، ډېر عجله کوي، ډېر هیجاني کېږي، ډېر زیات افراط کوي، یعنی ډېر مفرط او افراطي خلک دي. دغه خلک په ځانګړي ډول که هغه ملګرتیا یي، که مینه یي، که جنسي مسایل یي، که مذهبي مسایل یي، که هر څه یي، که موډ و فیشن یي، هر څه ډېر افراط پکې کوي. آن که دا تجارت و بزنس یي هم افراط پکې کوي. تهدیدوي دی، ځان ځوري، لاس وهي، تغمې کوي، ځان ځوري، ځان ته اذیت ورکوي، یو څه شعر و شاعرۍ ته هم پناه وړي او په هر حال شاعرۍ سره علاقه یي او معمولا دغه ګډوډۍ لرونکي خلک شاعران کېږي. د یو دایمي شک سره ژوند کوي. صحیح ده، پارانویا نه یي، مشکوک نه یي، یعنی د پارانویا ناروغي نه لري، د شک ناروغي نه لري، اما خپله دوی په ذات کې د خپلې بارډرلاین ناروغۍ سره په خوا کې هم خپل بارډرلایني شک کوي
او غوسه هم معمولا لري او ډیر زر په غوسه کیږي. غوسه دی او شک دی چې تاسو به خپل کار کوئ، ژوند به کوئ، د دې شک تاسو په قصه کې نه او تاسو اهمیت نه ورکوئ او بیا نارامي او ناراحتي جوړي. ښه کېدای شي تاسو ته پوښتنه پیدا شي چې د دغو ګډوډیو او په ټوله کې د بارډرلاین لامل څه ده، دلیل څه ده، موږ ولې وخت ناوخت په بارډرلاین اخته کیږو. ارواپوهانو چې تر کومه څېړنې کړي په دې اړوند یو لوی مورد د مغز هورمونونو لامل ښیي او یو هم ژنیتیک لامل ښیي چې معمولا په له ژنیتیکي اړخه حسي اړخ هم دا خلکو ته پیدا کیږي. ځینې ارواپوهان په دې باور دي چې دا کسب کیږي، یعنی تاسو په ژوند کې هغه چارې، هغه لوړې او ژورې، هغه سړې او تودې چې تاسو یې زغمئ په ژوند کې، په هغه ډول چې تاسو رالویږئ، په هغه ډول چې تاسو روزل کیږئ یا تربیه کیږئ، دغه تربیه او روزنه هم کله کله د دې لامل ګرځي چې تاسو په بارډرلاین اخته سئ او بارډرلاین درته پیدا سي. او ترخې تجربې پخوا تنها کېدل، یوازې کېدل، له نورو خلکو ته ورکول، مثلا ځینې وخت داسې پېښېږي ځینې میندې، ځینې پلرونه راپاڅېږي او خپله لور خپل زوی بل چا ته ورکوي، یا یې نیکه ته ورکوي، یا یې تره ته ورکوي، یا یې عمه ته ورکوي، یا یې بل چېرته لیږي، لیلو ته یې لیږي، مدرسو ته یې لیږي، دوی ځایو ته لیږي، چې دغه مورد هم معمولا د بارډرلاین لامل ګرځي او خلکو ته بارډرلاین پیدا کولی شي. دا پوښتنه هم کېدای شي تاسو ته پیدا شي دوستانو چې ښه که احیانا یو څوک بارډرلاین ولري نو څه به کېږي؟ آیا کوم خطر ورته متوجه ده او که نه؟ زه غواړم یادونه وکړم چې بلې بارډرلاین یو خطرناکه مسله ده، یوه ستونزه ده او په خپل وخت باید درملنه وسي او له نیکه مرغه درملنه هم کیږي، یعنی د نورو هغو ناروغیو په څیر چې درملنه نه کیږي یا سخته ده یا په ډېره سختۍ کیږي، د بارډرلاین ناروغۍ درملنه ډېره ښه کیږي او تاسو کولی شئ چې بارډرلاین ناروغان ورغوئ. موږ دلته په افغانستان کې او په آنلاین ډول چې ما ځینې مراجعین درلودل په بهر کې، په نورو هیوادونو کې، مثلا ترکیه کې، امریکې کې او هند کې زما څو مراجعین وو چې بارډرلاین یې درلوده او له نیکه مرغه موږ کومک ورسره وکړ چې هغوی جوړ سي. دلته په افغانستان کې هم په حضوري ډول ځینې مراجعین راغلل او موږ مرسته ورسره وکړل او نیکه مرغه هغوی اوس ډېر ښه دي او ژوند یې په ډېر نارمال ډول او راحت ډول او خوشحاله ډول مخته ځي او هغومره ستونزې چې پخوا درلودې اوس یې نه لري. اما که مخنیوی ونسي څه پېښېږي؟ یوه لویه ستونزه او یوه لویه بدبختي چې په بارډرلاین کسانو راواردېږي او پې اخته کېږي دغه خلک، هغه د ژور خفګان مسله ده. بارډرلاین خلک معمولا په ژور خفګان اخته کېږي، یعنی که خپله د بارډرلاین درملنه ونسي، بارډرلاین خو په ذات کې پاتې کېږي په فرد کې، ترخوا یې ژور خفګان هم ورته پیدا کېږي او کېدای شي دا هم یوه بدبختي سي. دویمې بارډرلاین کس چون شک کوي، چون افراط کوي، چون نشې کوي، چون جنسي مسایلو ته پناه وړي، نو کېدای شي کومې نورې بدبختۍ را پیدا کړي، کېدای شي تاسو په یو بدبختۍ اخته کړي، کېدای شي تاسو ته جنجال جوړ کړي، کېدای شي ځان ته جنجال جوړ کړي. نو دا یوه مسله ده او کېدای شي هر څه پېښ شي. یو مورد او بل عاقبت او بله پایله هم دا ده چې شخص به ښه ژوند نه کوي، شخص به ډېر بریالی نه وي، خپله ټوله انرژي به یې په بارډرلایني کیسو کې تېرېږي، ډېر انرژي به یې پر عواطفو تېرېږي، ډېر انرژي به یې په اړیکو کې تېرېږي، ډېر انرژي به یې په ډار تېرېږي، ډېر انرژي به یې په پوچو افکارو کې تېرېږي او په همدغه ډول به په اصطلاح ځورېږي او لالهانده به وي. دا پوښتنه هم که تاسو ته پیدا شوي دوستانو چې څنګه مخنیوی وکړو، نو باید یادونه وکړم چې اړیکې او روابط د دې ستونزې په راولاړېدلو او د دې ستونزې په له منځه وړلو کې خورا ډېر اهمیت لري. یعنې که له دوی سره اړیکې سالم سي، روابط سالم سي او د دوی اړیکې او روابط هم جوړ سي، دوی ته هغه مهارتونه چې په اړیکو کې کارول کېږي ور زده کړل سي، دوی کولی شي چې ژوند خپل ډېر ښه سمبال کړي او په ډېره خوشحالۍ او راحتۍ سره یې مخته بوځي. دا یو مورد ده. دویم مورد، موږ میندې او پلرونه کورنۍ باید پام وکړو چې د خپلو بچیو او د خپلو ماشومانو روزنه په دې ډول او په دې شکل کړو چې هغوی په راتلونکي کې په دغه بدبختۍ اخته نه سي. یعنی زموږ بچي باید دا احساس ونه کړي چې موږ یې تنها پرېږدو، زموږ حمایت او ملاتړ نشته ورسره،
دا مورد باید زموږ بچي احساس نه کړي او زموږ بچي باید په دغه خلا کې پاتې نه سي. ورزش او موخه لرل د بارډرلاین خلکو لپاره یا په بارډرلاین د نښته کېدو لپاره خورا ډېر ژور او عمیق عمل دی چې موږ یې کولی سو او په ټوله کې موږ د یوې ټولنې امن او د یوې ټولنې سلامتي پې اخیستی سو. که احیانا تاسو ته دا پوښتنه پیدا سوي چې ښه اوس څه وکړو استاد، موږ خو تر کومه پورې ستاسو خبرې تعقیب کړې، زه بارډرلاین یم یا زموږ یو عزیز بارډرلاین ده، موږ څه ورسره وکړو؟ په دې برخه کې باید زه ووایم چې موږ د بارډرلاین په برید ډېر امیدواره یو او له نیکه مرغه د نورو هغو اروایي ګډوډیو په څېر بارډرلاین ډېر ښه او په اسانه دربلنه کېږي. موږ کولی سو له دوی سره مرسته وکړو او د دوی په برخه کې د درملنې ډېره امیدواري شته. موږ معمولا بارډرلاین مشاهده کوو، له دوی نه معمولا ټیسټ اخلو، د دوی د بارډرلاین کچه معلوموو، بیا د کچې په اساس دوی ته طرحه جوړو، په متواتر ډول جلسې ورسره اخلو، ډېر کیدای سي وخت وغواړي، کیدای سي ستونزې ولري درملنه، اما له دوی سره له کورنۍ سره مشورې، سلا مشورې، خبرې، متواتر بحثونه، پرله پسې درملنې ته تعهد، دا ټول هغه موارد دي چې د بارډرلاین په برخه کې کومک کولی سي او موږ له دغو ناروغیو نه خلک ساتلی سو. اضطراب یو اروایي ګډوډي ده چې زه نه پوهېږم چې پښتو ژباړه یا پښتو معنا باید څه وي. موږ معمولا ویره او ډار لرو په پښتو کې چې په دري کې موږ معمولا ورته ترس او اضطراب کاروو چې خپل اضطراب هم یوه عربي کلمه ده، اما زه نه پوهېږم چې په پښتو کې به څه ډول ښه ترجمه یې ورته. خو فکر کوم که هغه داسې ووایم چې هغه ډار چې منبع او منشأ نه ده معلومه، علت او دلیل نه ده معلوم او په ناببره ډول خپاره ډول او تیت ډول ویره چې نښه او نشانه هم نسته، دغه ویرې ته موږ معمولا په اروپونه کې اضطراب یا په اصطلاح ډار وایو. په دې ویره کې فرد ډیر زیات او له واقعیته پرته اندېښمن او تشویشي. فرد پرته له دې چې کومه مسله پیښه سي، پرته له دې چې کوم دلیل او کوم اثبات ولري، فرد خورا ډیر ویریږي، ډاریږي او نارامه وي. په دې اړوند اروپایانو په نړۍ کې بیلابیل تحقیقات او څېړنې کړي او تر کومه ځایه پورې چې دغه څېړنې سوي په نور نړۍ کې بیلابیل حقایق راڅرګند سوي دي. خو که ماته اجازه راکړئ دوستانو چې د افغانستان حال درکم، نو اجازه راکړئ دا تاسو سره شریکه کړم چې له بده مرغه په افغانستان کې د اضطراب ګډوډۍ لرونکي یا د اضطراب شتون یا د اضطراب د ناروغۍ شیو او خپرېدا خورا ډیره ده او زه ادعا کولی سم چې تر بلې هرې ټولنې زموږ په ټولنه کې اضطراب تر حده ډیر او زیات ده. او اجازه راکړئ دا خبره تاسو سره وکړم دوستانو چې زموږ ټولنه اصلا یوه اضطرابي ټولنه ده. موږ له هر څه ډاریږو، موږ له هر څه ویریږو. هیڅ داسې دستګاه او داسې بنسټ او نهاد نسته چې زموږ وګړي او خلک په هغه تکیه وکړي او آرام سي. که هغه دولت ده، که هغه ولسي جرګه ده، که هغه اکاډمیک بنسټونه دي، که هغه رسنۍ دي، که هغه کورنۍ ده، که هغه کلتور ده، که هغه هر څه دي، له بده مرغه له موږ نه د سکون او آرامش حالت او فضا اخیستې او زموږ ټولنه بدله کړې ده په یوه اضطرابي او ډارنه ټولنه. دا یو. دویم مورد چې غواړم یادونه وکړم، په ځوانانو کې خورا ډیره زیاته لیدل کیږي او تاسو خپله هم پوهیږئ چې د افغانستان ډیری وګړي ځوانان دي، یعنی دا ټولنه او دا وګړي ځوان دي. ټولنه زموږ یوه ځوانه ټولنه ده. له 1300 میلیونو ډیر خلک په افغانستان کې ځوانان دي. زموږ هرم یا زموږ نفوس نظر نور نړۍ ته ځوانان ډیر دي او په نور نړۍ کې برعکس ځوانان، تنکي ځوانان او ماشومان کم دي او په افغانستان کې د برعکس تنکي ځوانان، ماشومان او ځوانان ډیر دي.
دریم مورد چې په نړۍ کې هم په دې اړوند تحقیق شوی ده او څېړنې ښیي هغه دا ده چې اضطراب خپله په خپل ذات کې یوه ګډوډي ده، یوه اروایي ناروغي ده او له بده مرغه پخوا کې اضطراب د ځینو نورو اروایي ګډوډیو دلیل او لامل هم ده. یعنی که تاسو د خپل اضطراب غم ونه خورئ، که تاسو خپل اضطراب کنټرول نه کوئ، خپل اضطراب کم نه کوي، کیدای شي ګڼې نورې اروایي ګډوډۍ هم تاسو ته پیدا او تاسو پرې اخته شئ. کیدای شي تاسو ته پوښتنه پیدا شي چې نو ښه دا اضطراب څه ده او موږ څنګه پوه شو چې ګڼې اضطراب لرو او که نه لرو. هغه نښې چې د اضطراب څرګندونه کوي، هغه نښې چې په تاسو کې اضطراب ښکاره کوي هغه څه دي؟ اول له حده ډیره اندېښنه، ویره او تهوع ده. تاسو یو ډول زړه بد یې، زړه پاس کیږي، زړه م راګرځي، یو ډیره زیاته ویره لرئ، ډیر زیات اندېښمن یې او له حده ډیر د مورد او وضعیت په تاسو کې لیدل کیږي. دویم په شدید ډول د خوب په ګډوډیو اخته شوي یاستئ، د غړو دردونه درته پیدا شوي دي او په یو ډول ځینې پیښې فلش بک کیږي، یعنی ځینې پخوانۍ پیښې، ځینې څه چې سوي پخوا په تاسو په ژوند کې هغه بیرته بیا ځلې ستاسو ذهن کې راځي. یعنی یو ډول یو ورځ یو وخت کې یو میاشت مخکې، یو کال مخکې، 2 کاله مخکې چېرته تاسو کومه طرفکي حادثه کړې هغه بیا په ذهن کې درځي، یا کوم ذهني جنسي تیری یا آزار و اذیت سوي او اوس مو بیا په ذهن کې راګرځي، چېرته په کوم چاودنه کې راګیر سوي، کوم انتحاري سوی او اوس مو ځوري ناراحته کړي. دریم ټولنیز ډار، ویره او لړزه ده. یو ډول خلکو سره مخامخ کېدل، د خلکو لیدل، یو جمعیت یا یوې ډلې او ډلګۍ ته ورننوتل، په خلکو ورتلل ویره درته پیدا کوي. تاسو یو ډول ویریږئ، هیڅ نسته، هیڅ مشکل نسته. 80-85% کې، ان تر 90% کې، 95% کې، 90% کې هم داسې پېښه شوې ده چې زموږ اضطرابي مراجعینو د اضطراب احساس کړی ده، د ویرې احساس یې کړی او هغه څه چې دوی احساس کړي دي هغه نه دي واقع شوي. دا هغه نښې دي چې تاسو ته ښیي چې ګڼې اضطراب لرئ. د لاس خوله، د حلق وچېدل، په غاړه یا له زنې نه لاندې په دغه برخه کې د ځینو حساسیتونو را پیدا کېدل، لړزه، ویره، ډار، قبضیت، د پښو بېحسي، د لاسونو په وجود کې د منتشر درد، د سترګو وچېدل، کله ناکله د ویښتو تلل، کله د غوږو په منځ کې بنګس. دا ټول هغه څه دي چې د اضطراب نښې څرګندوي. البته دا هغه موارد وو چې ما د خپلو مراجعینو په اضطرابونو کې ولیدل، یعنی هغه مراجعین چې ما یې درملنه کړې یا په څو کلونو کې ورسره مخامخ شوی یم، د نورې نړۍ د اضطرابونو کیسه کیدای شي فرق ولري یا توپیر وکړي. ښه، کیدای شي پوښتنه تاسو ته پیدا شي چې د اضطراب لاملونه او دلایل څه دي؟ ولې موږ ته اضطراب پیدا کیږي؟ د څه په خاطر اضطراب راته پیدا کیږي؟ لومړی مورد یې له قضاوت ویره ده. موږ افغانان معمولا او تر ډیر زیاته بریده د خلکو په خاطر ژوند کوو، د خلکو په خاطر ولاړیږو، د خلکو په خاطر کینو او د خلکو په خاطر خورو، د خلکو په خاطر اغوندو. دغسې یو فرهنګ کې رالویدل، په دغسې یو فرهنګ کې راپنځېدل او راغوړېدل او راغټېدل انسان یو ډول منزوي، محافظه کاره او ډارن آموخته کوي او تاسو د خپل هر قدم په اخیستلو داسې احساس کوئ چې ګڼې تاسو په یو ډول په یو شکل قضاوت کیږئ. تاسو په کوچنیوالي کې، په تنکۍ ځوانۍ کې په هر حرکت قضاوت سوي او په خندا مو قضاوت سوی، په ښکالیو مو قضاوت سوی، د ویښتو په کمولو مو قضاوت سوی، په خبرو مو قضاوت سوی ده، په لاره تللو کې مو قضاوت سوی، په هر څه مو قضاوت سوی او اوس نو له هر څه ډارېږئ. دا یو علت ده. دویم مورد او جدي مورد چې ما په خپلو تېرو خپرونو کې هم په دې اړوند بحث کړی و، هغه د کورنۍ مورد ده او کورنۍ مسله ده. زه په دې باور لرم چې په افغانستان کې د ډېریو اضطرابونو او ویرو علت
کورنۍ ده او دا زما په اکثریت مراجعینو کې هم ثابته شوې ده. کورنۍ په کورنۍ کې د کړنو، په ټولنه کې د کړنو، په یوه دنده کې د کړنو له پایلو ویره هم ډېر ځله د اضطراب لامل او دلیل شوی ده. ځینې پیښې او ځینې تجربې او خاطرې هم وخت نا وخت د دې لامل ګرځي چې موږ ته اضطراب یا ویره ډار پیدا سي او موږ په ویره او ډار اخته سو. ښه، کیدای سي تاسو سره دا هم پوښتنه پیدا سي چې که احیانا موږ په اضطراب اخته یو او همداسې مخته ځو یا درملنه ونه کړو، کیدای سي څه وسي؟ که تاسو یو اضطرابي انسان یئ، تاسو اضطرابي شخصیت لرئ، څه کیږي؟ تاسو که د خپل ناروغۍ درملنه ونه کړئ څه به وسي؟ لومړی مورد او لومړی ستونزه چې تاسو ته پیدا کیږي هغه به دا وي چې دردونه او ستړیا به مو ډیریږي، ورځ تر بلې به خسته کیږئ، ضله کیږئ او ستړي کیږئ. یو د یوه توهم او د یوې نړۍ توهمونو او وهمونو او منفي احساساتو په غېږ کې به راګیرئ. تاسو به د خولې د وجود له دردونو، خولې، لړزې او ګرمېدو، سړېدو سره مخامخ شئ او ورته نور مشکلات کیدای سي پیدا سي. اما کیدای سي دا هم تاسو ته پوښتنه وي چې څنګه یې مخه ونیسو؟ ښه، موږ خو اوس جوړ یو استاد، موږ نه غواړو چې په اضطراب اخته سو او تر اوسه پورې جوړ یو. موږ څنګه کولی سو له اضطراب نه مخنیوی وکړو؟ په لومړي قدم کې لومړنی پیشنهاد چې تاسو ته کولی سم هغه دا ده چې هر څومره چې ښه او مثبت فکر وکړئ او ډار او ویره له زړه لرې کړئ، په همغه کچه او همغه اندازه کولی سئ چې له اضطرابونو نه مخنیوی وکړئ. دویم مورد فکري خطاګانې، فکري یا درکي اشتباهات او ذهني خطاګانې دي چې ډېر ځله موږ هغه باورونه او فکرونه په ذهن کې لرو چې هغه خطا دي، هغه که له منځه یوسئ کومک ترسره کولی سي. ورزش او فعالیت یا په ټوله کې خوځنده حالت کومک ترسره کولی سي. اما که تاسو په اضطراب اخته یئ، درملنه او د حل لار څه ده؟ اولنی مورد او تر ټولو جدي مورد دا ده چې تاسو یو منظمه موخه ځان ته جوړه کړئ، ښه عطرونه استفاده کړئ، ښه ملګري او دوستان انتخاب کړئ، خوب مو سم کړئ، هغه څه چې تاسو خوښ او خوشحاله ساتلی سي هغه ترسره کړئ، ښه خواړه ترسره کړئ، ښه خواړه وخورئ او تفریح، ورزش او کورنیو او دوستانو سره له اړیکو او په اړیکو کې مرسته وغواړئ. دا ټول کارونه ترسره کړئ. که احیانا مرسته یې درسره ونه کړله، ضرور یو روانشناس یا اروپو ته ورسئ تر څو مسلکي مداخله وسي او د تاسو درملنه وسي. مانیا یا مانیک یوه اروايي ګډوډي ده چې په نړۍ کې ډېر زیات شمېر خلک پرې اخته دي. دا چې مانیا څه ده، په دې اړوند به مفصل تاسو سره بحث لرو. ارواپوهان وایي چې مانیا یا په مانیا اخته فرد د ډېرې وړتیا، د ډېرې انرژي، د ډېرې مستۍ، د ډېر فعالیت، د ډېرو متفاوتو رنګونو کارول او ډېرو خبرو نښې لري. یعنې هغه کس چې په مانیا اخته ده ډېر مست، ډېر با انرژي او ډېرې خبرې کوي، زښت ته ډېر زیات ویږي په اصطلاح او خبرې کوي. او کله چې دغه نښې درلودې، دغه خبرې درلودې، نو تاسو کولی سئ حدس ووایئ چې دا فرد کیدای سي په مانیا ګډوډۍ یا په دغې اروايي ګډوډۍ ناروغۍ اخته وي. د مانیا په اړوند په نړۍ کې بېلابېل تحقیقات او څېړنې شوي دوستانو. او اول خو باید ووایم چې مانیا تقریبا 400 کلنه سوه او 400 کاله کېږي چې دا د نړۍ ادبیاتو ته راننوتلې ده. دا مسله د ارواپوهنې ناروغیو کې ور په اصطلاح ورګډه ناروغي ده او ډېر زیات عمر پرې ووته. یو. دویم، هغه خلک چې بډایه دي، هغه خلک چې ډېرې پیسې لري، هغه خلک چې ډېر په اصطلاح هستي او بډاینه ډېره ده یا پیسه داره کېږي، د نړۍ څېړنو ښودلې چې په هغو کې مانیا یا مستي ډېره لیدل کېږي. البته هر څوک خپلې خاصې مستۍ لري چې هغه کیدای سي ناروغۍ نه وي، اما هغه څه چې د ناروغۍ دلالت پرې کېږي هغه به وروسته تاسو سره تشریح کړم. اما په دغه برخه کې همدلته غواړم دا یادونه وکړم چې هره مستي ناروغي نه ده دوستانو، چې په دې به بیا بحث ولرو. مانیا معمولا په فرد کې له 10 کلنۍ شروع کېږي
او تر ډیر لوی عمره ادامه پیدا کوي او نور ډیر عجیب حقیقتونه او څېړنې هم په دې اړوند شته. اما رابسو دې ته چې موږ څنګه پوه سو چې موږ مانیا لرو او که نه. د مانیا نښې او نښانې څه دي؟ هغه څه چې د مانیا ښکاره څرګندویي کوي هغه څه دي؟ اول مورد خوښي، مستی او ډېرې خبرې دي. یعنی فرد ډېر زیات خوښ ده، دومره هیجاني ده، دومره خوښ ده، دومره مست ده، دومره با انرژي ده چې له مستۍ زیاتي له سپږمو یې مستي راوځي او ډېرې زیاتې خبرې کوي. دومره خبرې کوي چې د انسان نور زیاتي حوصله ورسره تنګه سي او په اصطلاح سر د سړي خوري. دویم په ښکاره ډول، په ګړندي ډول او ډېر زر ډېر چټک غبرګون ښیي، ډېر زر عمل کوي، ډېر زر حرکت کوي، ډېر زر تصمیم نیسي او کم خوب کوي. ځکه چې انرژي همیشه او هوښیاري همیشه فعال وي او کم خوب کوي. انرژي فعالیت او جنسي تمایلات خورا زیات دي. یعنی کله چې تاسو یو مانیا او یو نه مانیا سره دروي ډیر زیات توپیر پکې وینئ، هم د انرژي له اړخه، هم د ډیر کار او فعالیت له اړخه او هم د جنسي تمایل یا جنسي حرکتونو یا فعالیتونو غوښتنې په برید. مانیا هماغه ډول چې معلومیږي د مستۍ، شور، شب، خوشحالۍ وروستی حد او کچه ده چې فرد معمولا له ځانه ښکاروي. ښه، کیدای سي تاسو ته پوښتنه پیدا سي چې دغه ګډوډي، دغه ناروغي ولې او څه وخت څنګه پیدا کیږي؟ موږ څنګه پوه سو چې دغه دلایل یا دغه کارونه ونکړو چې مانیا باندې اخته نه سو؟ شکست او ماتې، تاوتریخوالي، جنسي تیری او جنسي ځورونې د خپل یو عزیز، دوست او د کورنۍ د کوم غړي د خاوند یا میرمنې مرګ، طلاق، جدایي یا په کوچنیوالي کې کوم محرومیت، بیکاري، فقر، چاپیریال او کله ناکله اقلیم یا آب او هوا، اوبه او هوا یا جغرافیایي حالت. دغه ټول هغه څه دي چې فرد په مستی یا مانیک حالت اخته کوي. فرد مانیا کیږي او په دغه ناروغۍ یا ګډوډۍ اخته کیږي. کیدای سي تاسو سره پوښتنه پیدا سي چې څه ډول مثلا څه ډول محرومیت یا څه ډول مرګ؟ هغه میرمنې چې یو ترخه تجربه ترسره کوي، هغه نجونې چې خپله مینه له لاسه ورکوي، هغه میرمنې چې حمل لري، بیا بچی زیږوي او هغه مري، هغه یو ډول شکست او ماتې سره مخامخ کیږي او بیا مانیک حالت پیدا کوي. کیدای سي تاسو په خپل ګاونډ کې، په خپلو کورنیو اړیکو کې یا په ځینو سریالونو او فلمونو کې لیدلی وي چې ځینې خلک ډیر شوخ رنګونه کاروي. مثلا یو وارې راجیګ سي او خپل ویښته تک سپین کړي، یو وارې راجیګ سي خپل ویښته تک زیړ کړي، یو وارې راجیګ سي خپل ویښته تک سره کړي. یا مو کله هم کیدای سي لیدلي ځینې خلک خپلې ږیرې سرې کوي، نیکریزې پرېږدي. یا مثلا تاسو کیدای سي ځینې خلک هم لیدلي چې په مټو باندې ډېر افراطي ټټوګان وهي. مثلا ځینې ټټوګان یا ځینې علایم ستونزه نه لري، ابتدایي علایم، مثلا یو خال، یو انځور، یو وړکی مورد، دا کیدای سي د مانیک نښه نه وي. اما ځینې راځي د خپل اندامونه او خپل ټول ځان ببر مبر کي یا په اصطلاح ټاپه یې کي، تک شینې کي. دا معمولا د مانیا نښې او نښانې دي. ښه، دا هم کیدای سي تاسو ته پوښتنه پیدا سي چې ولې ځینې خلک په دې بدبختۍ اخته کیږي. ښه، موږ ته خو بدبختي ښکارېږي او ناروغي ښکارېږي، کیدای سي دوی ته سالمه کړنې یا عادي او یا ورسره خوشحالي په اصطلاح. په هر صورت دا همدا یې دلایل وو، همدا یې
انګیزې وي چې فرد په دغو بدبختیو اخته کیږي او دا کې بیا هم تاسو سره پوښتنې کیدای سي دا دلایل چې موږ یاد کړل هغه هم نه کیدای سي نور دلایل په هر حال موږ سره کیدای سي دا هم پوښتنې چې موږ څنګه کولی شو له دغسې حالت نه مخنیوی وکړو او ځان ترې وساتو. اولنی مورد د خوب مسله ده. که تاسو ډیر خوب وکړئ، کم خوب وکړئ، شفتی خوب وکړئ، کیدای سي په مانیک حالت اخته سئ. تاسو به ځینې خلک لیدلي چې کله خوب یې نه وي پوره یا ډیر خوب کوي ورته نور ځینې اپ نارمل یا غیر عادي کړنې یا مسایل ترسره کوي. په ټکنالوژیکي وسایلو په فیسبوک، سوشل میډیا، خواله رسنیو او ټکنالوژیکي وسایلو سره په خوا کې پاتې کېدل، ماشینونو سره، غږونو سره، کمرو سره، موبایلونو سره، یوټیوب کې، انستاګرام کې، ټویټر کې، ټلګرام کې او ورته نورو شبکو کې پاتې کېدل، له حده ډیر زیات بوختېدل هم د مانیا لامل ګرځېدی سي. جنسي اړیکې، زیاتې جنسي اړیکې، متفاوتې جنسي اړیکې، غیر عادي او غیر نارمل جنسي اړیکې هم وخت نه وخت موږ ته مانیا یا مانیک حالتونه پیدا کولی سي. ښه، که احیانا دغه ناروغي یا دغه ګډوډي ادامه وکړي یا تاسو د خپلې دغې ناروغۍ درملنه ونه کړئ، څه به پېښ سي؟ اول مورد خو باید یادونه وکړم د ځان وژنې مسله ده. ډیری مانیک یا مانیا ځان وژني، ډیری مانیا ځان ته ضرر رسي. تاسو به لیدلي چې خپل رګونه وهي، عجیبې غریبې ټاپې باسي، نومونه لیکي په بدن باندې او دا یوه نښه ده. اشتیا یا ډیریږي او یا کمیږي ډیره زیاته. د خوب په برخه کې ستونزه پیدا کوي، سربدالي معمولا نشو ته مخه کوي، جنسي ګډوډۍ یا انحرافونه پیدا کوي، وخت نه وخت په جنسي کړنو لاس پورې کوي او ورته مسایلو باندې اخته کیږي او روږدی کیږي. یعنی په یو ډول او په یو شکل یو بې ثباته، ګمراه، د ټولنې ضد چارې کړنې ترسره کوي او کیدای سي په نورو ټولنو کې دا مسایل د ټولنې ضد هم نه وي، اما دی په داسې مواردو کې هر هغه قوانین، هر هغه دود او رواج چې په ټولنه کې ستا هغه نه مدیریت کوي او احترام او درناوی نه ورته کوي. په درملنه او حل یې غواړم یادونه وکړم چې موږ کولی سو کله چې موږ غواړو د یو مانیک یا مانیا ناروغ درملنه وکړو، په اول قدم کې فرد ګورو، مشاهده کوو چې دغه حالت په ده کې څومره وخت کېږي چې سته. که احیانا یوه ورځ، دوه ورځې، یوه اونۍ، دوه اونۍ ډېره ستونزه نه لري او که احیانا څلور اونۍ او څلور اونۍ ډېرې، بیا موږ ورته ویلی شو چې دا حالت کېدای سي مانیک. د مانیا لپاره هم موږ ټسټونه لرو، اروایي ټسټ ترسره کوو، سطح یې معلوموو، طرحه ورته جوړوو او بیا درملنې ته ادامه ورکوو. له مانیا سره معمولا له مانیا نه باید شدید ملاتړ وسي، د کورنۍ په وسیله مرسته باید ورسره وسي او په مانیا ککړو یا په مانیا اخته کسانو سره باید ډیر پام وسي، ډیر احتیاط وسي او ډیر باید دوی ته دقت وسي. دوا هم کارول کېږي د دوی لپاره، کړنې، دواګانې، د دوا خوړنې او ځینې خاص مهارتونه هم سته چې د دوی په ژوند کې، د دوی په چارو کې له دوی سره کومک کولی سي، مرسته کولی سي او دوی له دغې ناروغۍ نه خلاصولی سي، البته که مسلکي او علمي مداخله وسي. پی ټي اس ډي څه ده؟ پی ټي اس ډي چې له حروفو نه معلومه ده، یو انګلیسي اصطلاح ده چې معمولا موږ کولی سو ووایو چې له یوې پیښې یا له یوې حادثې وروسته سټرس. کله چې یوه پیښه یا حادثه یا چاودنه یا اختطاف، زلزله، سیلاب، هوایی سانحه یا جنسي تیری یا کومه بله پیښه کیږي او تاسو له یوې ستونزې سره مخامخ کیږئ. له دغې ستونزې یا له دغې پیښې وروسته چې تاسو ته کومه اروایي ګډوډي پیدا کیږي او هغه کوم موارد چې اوس تاسو سره شریکوم او هغه تاسو ته پیدا کیږي، موږ هغې ته پی ټي اس ډي یا له پیښې وروسته سټرس وایو. ارواپوهان وایي چې پی ټي اس ډي یا له یوې پیښې وروسته سټرس یو هات سټرس ده، جدي سټرس ده.
که په ټوله کې سټرس اروایي ناروغي نه ده، خو له یوې پیښې وروسته سټرس یا PTSD اروایي ګډوډي ده، او په دې ګډوډۍ کې فرد له پیښې وروسته په دوامدار او بیا ځلي د پیښې ذهني تکرار کوي. یعنی موږ یو مراجع درلوده، وایي کله چې زموږ په روغتون کې چاودنه وسوه او حمله وسوه، له هغې حملې اوس 2 میاشتې 2.5 میاشتې تېرې دي، اما تر اوسه پورې هم زما په غوږو کې د هغې پیښې تړق و تړوق یا ډزې یا فیرونه راځي. یا زموږ یو مراجع و، وایي چې دوی یوه حادثه کړې وه، د موټر ټکر یې کړی و، او 2 میاشتې وروسته یې په ذهن کې په کراتو دا مسله راتلله چې اوس به ټکر کوي، اوس به ټکر کوي. یا همداسې نورې مسلې پیښې سوي دي چې کیدای سي دغه موارد عام خلک له اضطراب، وسواس یا نورو اروایي ګډوډیو سره هم په تېروتنه یو ډول فکر وکړي. اما PTSD خپلې خاصې ځانګړې نښې او اراز لري چې نن غواړم په دې اړوند دوستانو تاسو سره بحث وکړم. د PTSD په اړوند په نړۍ کې خورا ډېر تحقیقات او څېړنې کېږي، او بېلابېلو ارواپوهانو او د ارواپوهنې بېلابېلو مرکزونو او اکاډمیکو علمي او معتبرو بنسټونو ډېر عجیب تحقیقات او څېړنې خپاره کړي چې غواړم تاسو سره شریکه کړم چې هغه خلک چې نوي فصلو کې PTSDیان یا نوي فصلو کې خلک چې PTSD لري په نړۍ کې په تیریو کې له تیري نه PTSD لري، له جنسي تیري نه، له ترور نه او ورته نور مسایلو نه. او یا فصلو کې PTSDیان چې په نړۍ کې لیدل سوي دي هغه د شکنجې PTSD لري، یعنی کله چې دوی وهل سوي دي، شکنجه سوي دي، اذیت سوي دي، ټکول سوي دي، ضربې ورکول سوي دي، برقونه ورکول سوي دي، شوکونه ورکول سوي دي، هغوی PTSD لري. 50 فصلو کې هغه خلک دي چې دوی اسیر پاتې سوي دي، په جګړه کې، په یوه پیښه کې اسیر پاتې سوي دي او اوس PTSD لري. او 15 فصلو کې هم ټکرونه دي، د موټرو ټکرونه. زه باور لرم که په افغانستان کې هم دې ته ورته څېړنې او تحقیقات وسي، نو کېدای سي تر ټولو ډېرې پیښې د چاودنو، تاوتریخوالو او بېوزلیو مسله یي. سیلابونه او ټکرونه هم تر یوه کچې پورې په دې برخه کې نقش لري. اما ډېر به له بده مرغه جګړې، ناخوالې به چې په 14 لسیزې په افغانستان کې روانې دي. کېدای سي تاسو ته پوښتنه پیدا سي چې موږ څنګه پوه سو چې موږ PTSD لرو که نه لرو. اولنی مورد چې زه غواړم یادونه وکړم هغه خیز یا په اصطلاح الوتل دي. هغه خلک چې PTSD لري په ناببر ډول خیز اچي، ویر اچي، حرکت کوي، یا دا په خوب کې، په ویښه او په موټر کې، په ښار کې، یا د همغه څه په لیدلو، د همغه کس په لیدلو، د موټر په لیدلو، د سړک په لیدلو، د همغه میوې په لیدلو، د همغه وسلې په لیدلو، د همغه فلم په لیدلو دوی یو ډول خیز اچي. بل ډاډه کول دي، یعنی څوک چې PTSD لري له یو خاص مورده، له هغه خاص مورده ډاډه کوي. مثلا موږ ډېر داسې مراجعین لرو چې ملګرو یې چېرته بولی ده، چرس یې ورکړي دي، اوس چې د چرسو بوی یا د سګرټ هم ویني، یو ډول ډاډه ترې کوي، یو ډول ویره پیدا کوي. دریم مورد د کابوس مسله ده. کابوس موږ هغه حالت ته وایو چې په هغه کې تاسو یا ویښ او یا ویده او کابوس وینئ، یعنی یو ډول یو وحشت وینئ، په ذهن کې یو څه انځوروئ. مثلا ویده فکر کوئ چې تاسو مخ ته او دښمن له خط در پسې ده، یا تاسو په یوه څاه کې لویږئ، یا تاسو یو بد څه خورئ، یا له یو څه له یو بامه رالویږئ، یا مو غله کورته راځي، یا مو څوک ترور کوي، یا مو څوک وزني، یا مو څوک شکنجه کوي. دا هغه څه دي چې معمولا پیدا کېږي. یعنې دغه نښې که تاسو ولیدلې او په ډېر شدید حالت کې مو ولیدلې، نو موږ کولی سو ووایو چې کېدای سي PTSD، اما بیا هم باید ارواپوه ته ورسئ. ښه، دلیل او دلایل یې څه دي، عوامل یې څه دي، انګېزې یې څه دي، موږ ولې PTSD پیدا کوو؟
ښه تر یوه کچې پورې خو زه فکر کوم چې روښانه شوله د خپلوانو مرګ ضربې تجربې شکنجې اختطافونه چاودنې شکنجې اسیر نیونې ټکرونه تیري تجاوزونه وخت نا وخت هورمونونه د بدن عصبي ستونزې دردونه خاص دردونه د پیښې ځای یو لامل ده یو دلیل ده د پیښې عکسونه د پیښې فلمونه د خلکو لیدل د خلکو د هغو خلکو چې ښکیل دي په کیسه کې او قضیه کې او تجاوز کې او هغه قصه کې مسله کې د عکسونو لیدنه فلمونو لیدنه دا ټول هغه موارد دي چې معمولا تاسو ته PTSD یا هغه حملې یا سټرسونه پیدا کوي چې تاسو په خاور سره مخامخ شوي یاست. کېدای شي دوستانو ته پوښتنه پیدا شي چې پایله به یې څه وي. ښه پایله خو به PTSD نو په اول قدم کې، اما په ټوله کې زموږ پر کار او زده کړو خورا بد اغېز کوي، زموږ کورني اړیکې او روابط ورانوي، لانجې او شخړې او کشالي پیدا کوي، متزلزله کوي، موږ کشمکشونه ډېروي، د اضطراب ډېرېدنه پیدا کوي. یعنی تاسو سره دې چې یو اضطرابي ګډوډي لرئ، PTSD خپله یوه ګډوډي ده، اما په څنګ کې تاسو په نورو اضطرابي ګډوډیو هم اخته کېږئ. یو ډول بې ثباتې ژوند مو ثبات نه اخلي او ځورېږئ ترې. ښه موږ څنګه کولی شو له PTSD نه مخنیوی وکړو؟ آیا امکان لري چې موږ هڅه وکړو او له PTSD ځان وساتو؟ زه فکر کوم چې ځینې پیښې او ځینې حوادث په ژوند کې داسې راځي چې موږ یې مخنیوی نشو کوی. یعنې که چېرته چاودنه کېږي او تاسو په هغه لاره روان یې، نو تاسو به څنګه مخنیوی وکړئ؟ که چېرته ټکر کېږي نو تاسو خو پخوا فکر نه و کړی چې تاسو به ټکر کوئ. خو زه فکر کوم چې ځینې موارد بیا هم له موږ سره کومک کوی شي. یو مورد چې کومک کوي چې هغه دا ده چې له ځینو پیښو باید مخنیوی وشي. یعنې موږ هغه دندې او هغه وظیفې اشغال کړو، وټاکو، هغه کارونه وکړو چې په هغو کې هغه مسایل چې ما وړاندې یاد کړل هغه پېښېدونکي نه وي. یعنې هڅه او کوشش باید دا وشي چې موږ د پیښو مخنیوی وکړو. دا پیښې په هره کچه چې وي، که په فردي ډول وي، که د کورنۍ په کچه او که د ټولنې په کچه، د هیواد په کچه. د کورنۍ په کچه کولی شو موږ خپل بچي او خپل لورګان یا خپل زامن یا کوچنیان ماشومان سنبال کړو، ویې ساتو چې حملې پرې ونه شي، تاوتریخوالي پرې ونه شي او جنسي ځورونې ونه شي، ځکه چې کېدای شي بیا په آینده کې PTSD ورته پیدا شي. دویم مورد زما په نظر هم مخنیوی ده او هم درملنه ده، هغه په وخت درملنه ده. که احیانا تاسو احساس کوئ چې په PTSD اخته یئ او تاسو PTSD لرئ، نو هر څومره زر چې کوئ چې د دې کیسې درملنه وکړئ. دا مسله هر څومره زر چې حل کېږي حل یې کړئ، ځکه چې که حل نه شي نورم غټېږي نورم غټېږي. ډېر زیات اروایي ستونزې او اروایي ګډوډۍ شته دوستانو، ډېر زیات اروایي مشکلات شته چې د انسان په غټېدو او په لویېدو دوی هم غټېږي او لویېږي. که تاسو یې مخنیوی ونه کړئ ستونزې درته پیدا کوي. هغه کس او فرد یا خپله تاسو که احساس کوئ چې PTSD لرئ یا PTSD لري، هر څومره زر یې ملاتړ وکړئ، لاسنیوی وکړئ، اطمینان او ډاډ ورکړئ، مرسته ورسره کولی شي. اما رابسو درملنې او د حل لار ته. موږ څنګه کولی شو د PTSD درملنه وکړو؟ لومړی مورد د PTSD په برخه کې د ارواپوه، مسلکي ارواپوه په وسیله د فرد مشاهده ده. کله چې فرد مشاهده کېږي، ارواپوه شک کوي چې کېدای شي دا ګډوډي ولري، کېدای شي دا ګډوډي. بیا وروسته په هغه یو مسلکي ټیسټ ترسره کېږي. کله چې ټیسټ ترسره سي، بیا د PTSD کچه اندازه معلومیږي چې متوسطه PTSD لري، خفیفه متوسط PTSD لري که شدیده. کله چې د PTSD کچه معلومه سوله، بیا ارواپوه یا د ارواپوهنې مرکز یا کلینیک دوی ته د درملنې طرحه جوړوي. دومره ورځې، دومره میاشتې، دونه کلونه باید تاسو راسئ او خپله درملنې ته ادامه ورکړئ. موږ معمولا د اروایي درملنې، ډلهییزې درملنې او له ستونزې او پیښو سره د مواجهې یا مخامخ کېدو درملنه لرو چې معمولا یې کاروو.
د PTSD پیژندنه د PTSD په برخه کې د کورنۍ ملاتړ او نور هغه کسان یا بنسټونه او نهادونه یا ټولنیز نهادونه یا په اصطلاح ټولنیز کارکوونکي خلک نهادونه بنسټونه چې په دې برخه کې کومک کوي سي لکه ځینې نهادونه بنسټونه مؤسسې هغو سره معرفي کوی سو مثلا که څوک په چا جنسي تاوتریخوالی سوی کوی سو هغه مثلا د امن خونې ته معرفي کو او څوک مو نه لري یا مثلا نور مسایل نور بنسټونه شته چې په دې برخه کې کومک کوی سي. پانیک یا حمله یا وحشت یا هغه څه چې د انسان عادي حالت له منځه وړي. ارواپوهان په دې باور دي چې پانیک په ناببره توګه د ویرې، حملې او د خولې او د بد احساس یوه ګډوډي ده چې فرد ته شخص ته پرته له دې چې د کوم څه په اړوند واقعي حمله، واقعي پیښه، واقعي لامل ولري پیښیږي. یعنی فرد په یو ډول، په یو شکل، په ناببره ډول، په ناببره توګه حمله پې راځي، خوله پې راځي، د لوېدو، د مړه کېدو، د ناروغ کېدو او کله ناکله خو د لیونتوب حس کوي. زموږ ډیری ناروغان، زموږ ډیری مراجعین په دغو وروستیو ورځو کې د پانیک حملې لري. د پانیک یا پانیک اټاک یا پانیک ډس آرډرز په اختلال اخته سوي او وخت نا وخت له موږ سره په دې اړوند بحث کوي. دا چې په دغه اړوند په دې وروستیو کې په افغانستان کې مراجعین ډېر سوي، ناروغان ډېر سوي، ما وغوښتل په مفصل ډول تاسو سره ځینې مسایل شریک کړم تر څو تاسو په خپلو کورونو کې وکولی سئ له دغې ناروغۍ سره مبارزه وکړئ او په اړوند یې کافي اندازه معلومات پیدا کړئ. د دې ناروغۍ په اړوند په نړۍ کې عجیب حقایق وجود لري چې یو هغه حقیقت چې په دې اړوند وجود لري او ستا هغه دا ده چې په ځوانانو کې دغه حمله یا دغه پانیک ډیر ده. په ښځو کې وایي چې 2 برابره ده نظر نورو عامو خلکو او نورو وګړو ته. په ماشومانو کې هم لیدل سوې ده دا ناروغي، اما ډیر کم شمیر وایي چې 4% کې ماشومان په نړۍ کې د پانیک حمله احساسوي. او نن سبا چې تاسو پوهیږئ په نړۍ کې ځینې پیښې وسولې، په ځانګړي ډول د کرونا وایرس یا کوویډ-19 ناروغي راغله. دغه ناروغي او دغه وایرس هم ځینې خلکو او ځینې وګړو ته په نړۍ او افغانستان کې د پانیک یا وحشتزدګۍ حملې پیدا کړې او له اروايي اړخه خپل سکون او آرامش له لاسه ورکړ. موږ څنګه پوه سو چې پانیک لرو؟ د پانیک لوی او غټې نښې دا دي چې فرد احساس کوي چې مري، فرد احساس کوي چې لیونی کېږي، فرد احساس کوي چې په کومه ناروغۍ اخته کېږي، کوم وایرس یې نیسي، HIV نیسي، کرونا یې نیسي او ورته نور ناروغۍ نیسي. او یا هم داسې احساس کوي چې لویږم، داسې احساس کوي چې مرم، داسې احساس کوي چې حمله را باندې راځي، داسې احساس کوي چې زړه مې ټکان شروع کوي، داسې احساس کوي چې معده مې مشکل لري، داسې احساس کوي چې سر مې را باندې ګرځي، یا داسې احساس کوي چې سر مې چوي. او دا هیڅ کله نه پیښیږي. 90% کې 95% کې دا پیښې کله هم نه ترسره کیږي. سره له دې چې دغه ډول احساس لري، لړزه هم پیدا کوي دا کسان، خوله هم پیدا کوي، درد هم لري او ډیر ځله یې دغه درد او حالت له کنټروله وځي. یعنی د له کنټرول نه وتلو حس هم په عین حال کې لري او دغه حس هم په عین حال کې ځوري او ناراحته کوي. پخوا کې خفګان، اندېښنې او ناجوړجاړی یا ناسازګري هم وجود لري. یعنی فرد له خپل عادي ژوند سره، له خپلو عادي چارو سره جوړجاړی نسي کولی، اندېښمني او متاسفانه خفګان لري. کیدای سي خفګان د ژور خفګان تر بریده نه وي، اما په هر حال خفګان لري. دغه ناروغي کیدای سي تاسو ته پوښتنه پیدا سي چې دغه ناروغي له کومه کیږي، ولې پیدا کیږي او موږ څنګه کولی سو حتی
دغه لاملونه په نظر کې ونیسو ترڅو پرې اخته او روږدي په اصطلاح نسو. لومړنی مورد تر کومه پورې چې ما په خپلو مراجعینو کې ولیده، په ډېرو غټو خلکو مې ولیدل، په ځینو ډګروالانو کې مې ولیده، په ځینو نظامیانو کې، په ځینو څارنوالانو کې، په ځینو پخوانیو متقاعدینو کې، په تجارانو کې، په ښوونکو کې، په خپله په ډاکټرانو کې، په هغو خلکو او اشخاصو کې چې پخوا یې ډېر شهرت درلوده، مشهوره وه، د سینما په برخه کې کار کړی و، سندرغاړي وه، ډېر مشهوره لیکوال او شاعران وه. دا مسله ما ولیدله. د دوی د ژوند او د دوی د شرح حال په ترڅ کې موږ دا ولیدله چې دوی ډېر ځله په ماشومتوب کې له ځینو پیښو، ځینو تاوتریخوالو، ځینو سپکاویو، ځینو جنسي ځورونو، ځینو محرومیتونو سره مخامخ وو، او نن دا ده چې په لویینه کې یا په ځوانۍ کې یا په لوی عمر کې ځینې خاصې حملې او پنیکونه پرې راتلل. دویم مورد نشه او د نشهیي توکو استفاده او تر یوې کچې الکول کارول دي. په ځینو ناروغانو کې ما د الکول لامل هم ولیده. ځینې مراجعینو په متواتر ډول الکول یا شراب خوړلي وو او دغو نشو هم دوی ته پنیک پیدا کړی و. اما په ډیره کې هغو مراجعینو ته چې له چرسو تریاکو او هیروینو نه استفاده کړې وه یا شیشې نه، او په دغو وروستیو وختو کې چې اوس زموږ نوي مراجعین په دې مسله اخته سوي دي او پنیک ورته پیدا کړی ده یا ناببره اروایي حملې پرې راځي، هغه د ټابلیټکې مسله وه. یعنې نشه او نشهیي توکو پورې اړوند ځینې ناروغۍ چې خلکو ته پیدا سوي دغو هم پنیک پیدا کړی. مثلا ما څو مراجعین ولیدل چې دا کیسې به یې راته کولې چې ګڼې دوی له خپلو ملګرو سره تللي وو چېرته په کومه میله او هلته ملګرو په شوروا کې یا په خوړو کې چرس ورته اچولي وو، او نن چې 2 میاشتې 3 میاشتې 1 کال 2 کاله پرې تېر سوي دي، دوی یو ډول د پنیک احساس کوي یا پنیک حملې پرې راتللې. او دریم لامل یې هم زما په نظر تر کومه ځایه پورې چې ما په افغانستان کې په خپلو مراجعینو کې ولیدلې هغه د ژوند کیفیت ده. ما په ډېرو هغو مراجعینو کې چې د ژوند کیفیت او خوږوالی ډېر کم ده، ډېر کمزوری ده او ډېر په بېوزلۍ کې ژوند کوي، په هغو کې ما ولیدل چې دوی د پنیک حملې راتلې او له اروایي حملو یا پنیکونو نه ځورېدل. کیدای سي په نوره نړۍ کې دلایل او عوامل توپیر وکړي، اما هغه څه چې زه د افغانستان په اړوند وایم ماشومتوب، نشهیي توکي، ناروغۍ او د کورنۍ استبداد او د ژوند کیفیت ده. کیدای سي دوستانو سره پوښتنه پیدا سي چې څنګه کولی سو د پنیک یا د پنیک د حملو مخنیوی وکړو یا د وحشت زدګیو مخنیوی وکړو یا د هغو عملو او مرګ او ناروغیو چې ترې ویریږو له دغو ډارو او ویرو نه څنګه کولی سو موږ په یو ډول مخنیوی وکړو. زه فکر کوم چې د مخنیوي لپاره تر ټولو ښې لارې دا دي چې موږ منفي فکر نه ځان وساتو او هغه ذهني، ادراکي او شناختي خطاګانې چې موږ لرو چې زه به بیا په یوه خپرونه کې په دې اړوند بحث لرم، له هغو نه مخنیوی وکړو تر څو اروایي حملې یا پنیک حملې پر موږ رانسي. دویمې کاري ستونزې دي. که احیانا موږ په یو دفتر کې، په یو وظیفه کې، په یو دنده کې، په یو کورنۍ کې، یو چیرته له یو چا سره، په یو ډله کې، په یو ګوند کې، په یو ټولنه کې ژوند کوو او چارې مخته بیایو او وینو چې دغه چارې او دغه موارد ډېر ناببره دي، ډېر ناجوړجاړی دي، ناسازګاره دي، نو ښه خبر دی چې موږ دې ستونزو نه مخنیوی وکړو. ورزش او د ژورې ساه مورد هم ډېر کومک راسره کولی سي. ښه کیدای سي دوستانو ته پوښتنه پیدا سي چې د دې ستونزو پایله به څه وي؟ که احیانا موږ پنیک وساتو پایله به یې څه وي؟ پایله به یې ځان وژنې، منفي فکرونه به وي، کاري ستونزې به وي او د ژوند د خرابۍ مسله به وي.
او رابسو په وروستي قدم کې د پنیک درملنې ته. موږ پنیک څنګه درملنه کوو؟ په لومړي قدم کې موږ فرد ګورو، یعنی مشاهده یې کوو. بیا که په خپله مشاهده کې لږ په موږ په کومه ناروغۍ شک وکړو چې دا ژور خفګان لري، پنیک لري، اضطراب لري، بیا راځو او له دوی نه مسلکي یا علمي ټیسټ اخلو. وروسته له ټیسټ نه د دوی د پنیک کچه معلومو. وروسته له دې چې کچه معلومه شوله، د کچې پر اساس دوی ته اروایي یا د اروا درملنې طرحه جوړو. بیا وروسته دغه اروایي طرحه په تطبیق کوو او کس جوړیږي. دویم مورد هم چې معمولا په درملنه کې موږ ډېر کارو، هغه مخامخ کول دي له مسایلو سره. یعنې تر ټولو مهم مورد چې په پنیک کې موږ سره کومک کولی سي له ویر او ډار او هغه څه نه چې ناروغ ډارېږي مخامخ کول دي او د ځینو مهارتونو ورکول دي چې دا یې کسب کړي، زده یې کړي او تر څو له دې مسلې نه خلاص شي. بل د پیښې یا د اروایي ستونزې د حملې شاربل تشریح کول او ذهني درک کول دي. موږ معمولا له خپل مراجع سره له ذهني اړخه د پیښې د مسلې اصلیت او نفس شاربو او دا مورد له موږ سره کومک کوي چې د دوی په درملنه کې په چټک ډول برخورد وکړو او دوی روغ کړو. په نورو ناروغیو او نورو مواردو هم حتما بحث کوو. که تاسو هم پوښتنه درلودله موږ سره په کامنټ کې شریکه کړئ. موږ به په راتلونکو خپرونو کې له تاسو سره په هغو مواردو بحث وکړو.